بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا وبعد. د افغانستان د گاونډیو سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو درنو وزیرانو، زما د درناوي او نیکو هیلو او پیرزوینو مراتب ومنئ. اجازه راکړئ چې د افغانستان په باب د سیمې د هیوادونو له دې ابتکار څخه مننه وکړم او په ځانګړې توګه له ازبکستان څخه چې د دې دورې کوربتوب کوي. همداراز د ټولو هغو محترمو هیوادونو مننه کوم چې په دې ناسته کې زموږ د ګډون لپاره زمینه سازي وکړه. د دې ناستې ابتکار په واضح ډول ښیي چې موږ او تاسو په ګډه د خپلې سیمې د ثبات، امنیت او اقتصادي ښېرازۍ لپاره پوره ژمنتیا لرو او مشترک برخلیک لرو، او د خپل مشترک برخلیک لپاره به مشترکې او همغږې هڅې کوو تر څو په سیمه کې د ثبات او امنیت د رامنځته کېدو له نویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړو او د مشترکو ګواښونو پر خلاف مسؤلانه مبارزه وکړو. افغانستان له خپله اړخه له سیمې سره نږدې او همغږې تعامل ته لیواله دی. درنو حاضرینو، دا ځل داسې مهال په دې ناسته کې راټولیږو چې د څو قطبي نظم پر لور ګامونه چټک شوي. په لویه کې د اورو اسیا سیمه، په ځانګړې توګه زموږ سیمه به په نوي نړیوال نظم کې مهم رول ولري. افغانستان چې د لویدیځ، منځني او جنوبي اسیا په یو مهمه ژیو ستراتیژیکه سیمه کې موقعیت لري، اوس د یو مسؤل او متعهد حکومت له واکمنۍ برخمن دی. یو باثباته او امن افغانستان کولی شي چې د سیمې په امنیت، ثبات او اقتصادي اتصال کې محوري رول ولوبوي. څو لسیزې په افغانستان کې تحمیلي جګړو نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې له هیوادونو څخه یې هم ډېر اقتصادي او تجارتي فرصتونه تروړلي وو. اوس دا فرصت برابر شوی چې افغانستان د سیمې یو مهم اقتصادي او تجارتي شریک شي. زموږ هیله به دا وي چې د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د ثبات او اقتصادي ښېرازۍ لپاره په مشترک ډول هغه شرایط برابر کړي چې مرسته وکړي تر څو افغانستان خپل رغنده رول ولوبوي. موږ په خپله هم